د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د سولې د طرحې پر لومړي پړاو سلا کړې ده. ټرمپ په خپله ټولنیزه ټروت سوشل شبکه لیکلي، زه په ویاړ سره اعلانوم چې اسرائیل او حماس دواړو زموږ د سولې د پلان لومړی پړاو لاسلیک کړی دی. هغه زیاته کړې، دا په دې معنی ده چې ټول یرغمل شوي کسان به ډیر ژر خوشي شي او اسرائیل به خپل سرتیري د یو پیاوړي، دوامداره او تلپاتې سولې پر لور د لومړي ګام په توګه هغه کرښې ته په شا کړي چې توافق پرې شوی دی. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو بیا په یو بیان کې د حماس له لوري یرغمل شوو ته په اشارې ولیکل، که خدای کول موږ به ټول بیرته کور ته راستانه کړو. نتنیاهو همدارنګه وایي چې دی به د پنجشنبې په ورځ خپله کابینه راوغواړي چې شوې موافقه تایید کړي. حماس تایید کړه چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته رسیدلی دي او ویلي دي چې په دې موافقه کې له غزې څخه د اسرائیلو وتل او د یرغمل شوو بندیانو تبادله شامله ده. خو دې ډلې په یو بیان کې زیاته کړې چې له ټرمپ او تضمین کوونکو هیوادونو څخه یې وغوښتل چې ډاډ ترلاسه کړي اسرائیل په بشپړ ډول اوربند پلی کوي. د غزې چارواکي وایي چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 9 د حماس د برید په وړاندې د اسرائیلو د پوځي غبرګون له پیل راهیسې په سیمه کې 70,000 څخه زیات کسان وژل شوي او د سیمې ډیره برخه ویجاړه شوې ده.